سلامونه ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. آیا تاسو پای نیټورک له لاسه ورکړی ده؟ آیا پښیمانه یاست چې پای نیټورک مو کار نه ده کړی؟ نو مه ناامیده کیږئ. په دغه ویډیو کې درته د بي نیټورک په اړه معلومات درکوم چې پای نیټورک ته ورته یوه په زړه پورې او ګټوره پروژه ده چې د همدې کال په اخره کې به لانچ او لیست شي. دوستانو، د بي نیټورک پروژه چې ده ډیره په زړه پورې پروژه ده چې له 2021 کال راهیسې په خپل مایننګ باندې شروع کړې ده او خپلو ګډونوالو ته مایننګ ورکوي. ګران دوستانو، تاسو څنګه کولی شئ په بي نیټورک کې اکاونټ جوړ کړئ، په بي نیټورک کې مایننګ وکړئ. دوستانو، ټول نه لومړی به تاسو راشئ دوستانو پلی سټور ته. پلی سټور به راخلاص کړئ. کله چې پلی سټور ته راغلی دوستانو، تاسو به دلته سرچ کې بي نیټورک ولیکئ. کله چې پلی سټور ته راغلی، پلی سټور کې به بي نیټورک سرچ کړئ. دلته دوستانو بي نیټورک تاسو وینئ دوستانو، ما بي نیټورک سرچ کړ. لکه انتظار به ورته وکړئ دوستانو. تاسو وینئ دوستانو بي نیټورک یې موږ ته راواړوه. دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او اکاونټ به پکې جوړ کړئ. اوس راځم درته د اکاونټ جوړولو طریقه درښیم. درته ما خو تیار ډاونلوډ کړی ده دوستانو. راځم زه راخلاصوم دوستانو بي نیټورک، تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه ښیم. را به شئ دوستانو، همدغه بي نیټورک به راخلاص کړئ. ښه دوستانو، کله مو چې بي نیټورک ډاونلوډ کړ او راخلاص مو کړ، ټول نه مخکې به راشئ په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. تاسو وینئ دوستانو ساین اپ، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو، که چېرته تاسو په ایمیل باندې غواړئ جوړې کړئ، په دغه اول سر کې چې وینئ دوستانو کنټینیو وید فون اور ایمیل، په دغه باندې به کلیک وکړئ. او دغه دویمه خانه کې تاسو ته وایي که چېرته ستاسو جیمیل په خپل موبایل کې لاګین وي، هغې سره یې هم اتومات خپل اکاونټ چې دا جوړولی شئ. او دغه دریمه خانه کې دوستانو تاسو ته وایي چې فیسبوک سره هم خپل اکاونټ جوړولی شئ. نو دوستانو، زه راځم په جیمیل سره تاسو ته ښیم چې اکاونټ جوړ کړم، ځکه زه خپل جیمیل لرم په خپل موبایل کې. راځم دغه کنټینیو وید ګوګل په دې باندې کلیک کوم. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، لږ انتظار به ورته وکړئ، موږ ته جیمیل راخلاصیږي کوم چې موبایل کې لاګین شوي وي. تاسو وینئ دوستانو، ما ته هغه جیمیلونه دلته راواړول چې کوم ما موبایل کې خلاص کړي دي، دلته راسره فعال دي. زه راځم په دې کې یو جیمیل انتخابوم چې زه خپل اکاونټ پرې جوړ کړم. ښه دوستانو، ما یو جیمیل انتخاب کړ چې زه غواړم یو نوی اکاونټ پرې جوړ کړم. که څه هم ما مخکې یو اکاونټ جوړ کړی ده، خو تاسو ته د لارښوونې لپاره نوی اکاونټ جوړوم چې تاسو په طریقه باندې سم پوه شئ. ښه دوستانو، کله مو چې جیمیل ورته انتخاب کړ، بیا به راشئ دوستانو په دغه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې مو چې کله کلیک وکړ، لږ انتظار به ورته وکړئ دوستانو، زموږ اکاونټ جوړیږي. ښه دوستانو، زموږ اکاونټ تر دغه ځایه جوړ شو. دلته دوستانو تاسو انوایټ کوډ ورکوئ، یعنی تاسو چا دعوت کړي یاست. تاسو به زما انوایټ کوډ ورکړئ. انوایټ کوډ ډیر مهم ده دوستانو، ځکه چې په دې سره ستاسو اکاونټ قانوني کیږي او ورسره 10 بي نیټورک وړیا هم درکوي دوستانو. تاسو به زما ریفرل کوډ ورکړئ دلته دوستانو، سمه ده؟ ښه دوستانو، ما یو ریفرل کوډ ورکړ. زه راځم په کمپلیټ باندې کلیک کوم. تاسو به هم په کمپلیټ باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو، کله مو چې انوایټ کوډ ورکړ، تاسو وینئ دوستانو موږ ته دغسې صفحه راواوښته. اوس په مکمله توګه زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو. اوس به تاسو په دې کې کار څنګه کوئ، د کار کولو طریقه یې څنګه ده. ګران دوستانو، تاسو په 24 ساعتو کې یو ځل راځئ، دغه بي اپشن وینئ دوستانو، په دې باندې به کلیک کوئ. دغه مچۍ وینئ دوستانو، په دې باندې به په 24 ساعتو کې یو ځل کلیک کوئ. سمه ده دوستانو؟ زه راځم تاسو ته یې ښیم، په دې باندې کلیک کوم. ښه دوستانو، یوه خبره خو همدا شوله چې تاسو به په 24 ساعتو کې یو ځل همدغه مچۍ باندې کلیک کوئ. کله چې همدغه ځای شین شو، بیا ستاسو مایننګ شروع شولو. اوس زما انټرنیټ سلو ده دوستانو، ځکه زما مایننګ چې ده نه شروع کیږي. بله طریقه تاسو ته د دې ښیم چې څنګه په دې کې اوس تاسو د خپل مایننګ سپیډ زیاتولی شئ، یعنې څنګه کولی شئ نور زیات ټوکن ترلاسه کړئ دوستانو. تاسو به دوستانو کسان دعوت کوئ دې ته. کسان څنګه دعوت کول کیږي دوستانو؟ تاسو پروفایل ته راشئ. دلته پروفایل کې به ستاسو هغه وي دوستانو، یوزر نیم وي، سمه ده دوستانو؟ انوایټ کوډ به وي ستاسو. هماغه انوایټ کوډ به له دې ځای څخه کاپي کړئ او نورو دوستانو سره به یې شیر کړئ. کوم دوستان چې تاسو دعوت کوئ هغوی سره به یې شیر کړئ. هغوی به ستاسو ریفرل کوډ باندې اکاونټ جوړ کړي او ستاسو سپیډ به ورسره نور هم زیات شي.
ښه دوستانو که چېرې تاسو غواړئ خپل انوایټ کوډ پیدا کړئ دوستانو را به شئ هوم پیج ته دا وینئ دوستانو په همدې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته به خپل انوایټ کوډ ښکاره شي بیا تاسو کولی شئ چې نورو دوستانو سره یې شریک کړئ په هغې سره هم ستاسو د مایننګ سپیډ چې ده هغه زیاتیږي نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به درته تاسو ته د دې اړوند ویډیو جوړوم چې په بي نیټورک کې KYC څنګه کېږي د KYC کولو طریقه به درته ښیم نو دا ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ